او که یو سړی په خپله د چا لور وغواړي چېرې زه تا سره رشته کول غواړم په مناسبه طریقه، نو دې کې هم څه بدیت نشته، خو زمونږ خلک حیا کوي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت علی صاحب ته دې خبر اظهار وکړ، وی علی صاحب تا ته پته ده ښځې مې شته، وینځې مې شته، اجت مې نورې قصو پیسو ته نشته، خو زړه مې دا دی چې ستا لور ده او د فاطمې رضی الله عنها لور ده، دا زه په نکاح والم، ولې چې زما په نسب کې د حضور پاک مبارک نسب داخل شي. وی تا ته خو پته ده چې د عمر نه کمه ده، نو زه دله رالیږم کور ته، نو تی اندازه معلومه کا، نو کده بیا اندازه باندې برابر و بالکل په نکاح درکو. وی زه به یو صادر ولا ورکم، صادر به تاله راوړي، زه به ورته وایم چې دا صادر عمر له یوسه چې دا د خوښ دی او که نه، نو بس ته اندازه ولګوه، د قد اندازه ولګوه، وړه ده که دې بیا په معیار پوره و نو په نکاح به کم درته. نو دی ام کلثوم له صادر ورکه حضرت علی صاحب، ای بچی دا صادر امیرالمؤمنین له یوسه او ورته ووایه چې دا مې بابا را کړی چې دا د خوښ دی او که نه. خو دا ډېره غصه ناکه وه، ځکه د نبي علیه السلام نوسی وه، غصه پکې ډېره زیاته وه. دی هغه صادر یوړو، مخې مکمل رانغښتې و په پړونې کې، او چې صادر یې یوړو وی امیرالمؤمنین زه راغلی یم، بابا مې دا صادر را کړی چې دا هغه ته وښایه چې دی خوښ دی او که نه. حضرت عمر ورته وی خوښ مې دی، هغه پوه شو چې مقصد دغه دی. نو عمر یې خپو ته کتل، هغه هم حیا کوله، حالانکه چې کومه ښځه څوک په نکاح اخلي شریعت وایي وی که د دې ښځې مخ ته دا سړی وګوري نو دا جایز دی، د نکاح نه مخکې مخ ته کتی شي، دا د په شریعت کې منع نه دي. ولې اسې نه د مور به دې خوښی، د خور به دې هم خوښی، او سبا وادو شو ستاړه ته پرېونه دي، نو بیا خو لوی خانداني تبی راله، نو د شهوت او د ګناه په نیت به ورته نه ګورې، په دې نیت به وګورې چې دې دا مخ وګورم چې دا څنګه ده، یاره زما به خوښه شي که خوښه به نه شي. نو حضرت عمر خو امیرالمؤمنین دی او د حضور پاک خلیفه دی، مخ ته یې وله نه شو کتی د حیا د وجې نه، نو خپو ته یې وله وکتل، چې ورېږه د خپو نه به اندازه والم. نو د ام کلثوم ورته خیال شو، وی تا له ما صادر راوړی دی چې دې صادر ته وګوره چې دې خوښ دی او که نه، زما خپو سره دې څه کار چې زما خپو ته ګورې. او افسوس او ارمان چې امیرالمؤمنین نه وي د مسلمانانو بادشاه، نو سترګې به مې د نه اوښکې وې، بهتره پردو ښځو خپو ته څنګه ګورې. غصه یې ورته معلومه شوه چې یاره جیرۍ خو غصه ناک هم ډېره ده. چې کور ته راله ورته بابا وی هغه خو زما خپو ته نیغ نیغ کتل، وی د صادر یې درته څه ووی، وی صادر خو یې خوښ کړ، یا صادر مې خوښ دی، خو زما خپو ته یې نیغ نیغ کتل بابا، او ماله خو غصه راله ورته مې وی که د مسلمانانو بادشاه نه وي چې دا سترګې مې در نه اوښکې وې. حدیث یې بته وخندل، وی لورې خیر دی، د ده کتل تا ته جایز دی، دا د خاوند دی، او دا صادر هم ته خوښه کړې ښه، به دا د خاوند د کتل یې درته جایز دی. اړو غږ یې ونه که چپ پاتې شوه. دی اړو ونه وي چې بابا هغه خو 50 کالو عمر زیات دی، ځکه دغه وخت کې د حضرت عمر د 50 نه اړېدلی و، او ستا عمر خو ته اوس پیغلی، زه خو اوس پیغلی یم، او د هغه عمر خو د 50 نه زیات دی، او د هغه خو څو ښځې دي. دی اړو غږ ونه که، نه بس پلار مې هوښیار دی او پوه دی چې پلار راله د کومې رشتې بندوبست وکړه هغې کې به خیر. هغه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر نکاح له لاړه. نو کشرم و کشر انسان خامخا غصیم کوي، او بل د فاطمې رضی الله تعالی عنها لور وه، نو داسې انسان لږ یو پوټی نیازبي نه مي، نو کور کې به خامخا غصه کېدله، او عمر فاروق هم ډېر سخت غصه ناکو، د هغه غصې ته خو غرونه هم نه شو ټینګېدی. نو حالانکه اوس د عمر غصې ته ګوره او گزارې ته ګوره، یو باندیسی دغه علاقه کې ښځې سره روان شوی، نو ښځې د ژبې نه تیزه وه، د هغه باندیسی باندیسی راغی ودرېږه د عمر نه تپوس کوم چې د ښځې سره څه وکړم، پرېږدم او که نه ته ورته نصیحت کې، ځکه خو چې کله کور ته داخلېږم ښځه را سره جګړې کوي. اتفاق ته وګوره دا باندیسی داسې وخت کې د عمر فاروق کور ته راغی چې عمر سره د خپله ښځه په جنګ وه، همدا ام کلثوم ورسره په جګړه وه. باندیسی د دروازې نه بار ولاړ دی، ښه زه خو د خپلې ښځې نه شکایت کوم، او امیرالمؤمنین لرالم هغه سره خو هغه د خپله ښځه په جګړه ده. حضرت عمر ولا راووته، باندیسی ته وی سله راغلی، وی یو غرض د راغلی وم خو بس نه ویمه، وی نه ووایه که نه، نه به زما مسله حل شوه، هلکه ووایه څه مسله دې حل شوه،
وی دې راغلی هم ښځه راسره جګړې کوي. نو بس تاله رالمه چې تا ته به شکایت وکړم چې یا پرېږدم دا ښځه او که څه چل وکړمه، خو ستا د ښځې جګړه مې واورېده، د دیوال نه پورې غلط تا سره خوب جګړه کوي. نو چې تا د ښځې جګړه مې واورېده نو بس تم ګزاره کې زه به کوم سلام علیکم. بې د ګزارې نه بل څه کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته عجیبه جواب ورکوي. هغه ورته وایي ګوره ښځې سره چې ګزاره نه کوې څه به کوې؟ د دې ښځې د برکت نه زه د ګناه نه بچېم. که دا ښځه نه وه او نکاح نه وه نو شاید چې ما به څونه ګناه کوله او تا به څونه ګناه کوله، ځکه انسان خو د شهوت نه مجبوره دی. د دې ښځې د وجې نه زه او ته د ګناه نه بچیو، یوه دې بچ کړو که نه، چې دې سره نکاح ده. دویم دا ده چې دا ماله جامې انځي، د دوبي کار راله کوي دوبڼه ده، زما د بچو جامې انځي، زما څادر انځي، زما ټوپې انځي، زما پیزار صفا ساتي، نو دا د دوبي کار دی. د دوبڼه مې د دوبي کار هم کوي. او که د کور نه باریم نو زما د کور څوکۍ هم کوي، څوکیداره مې هم ده. زما د مال خیال ساتي، زما د کور څوکۍ کوي، زما د بچو خیال ساتي، زما د لوښي لرګي خیال ساتي، څوکیداره مې شوه. او ماله پخلیم کوي، ډوډۍ راله پخوي، انګورې راله پخوي، د میلمه خدمت راله کوي، نو باورچي مې ده. ماله پخلی کوي، باورچي مې ده. او بل صفت پکې څه دی؟ بل دا دی چې د کور جارو راله وایي، کور راله جارو کوي، دیوالونه راله صفا کوي، او بستره راته برابروي، نوکره مې هم شوه. نو یو پې زه د ګناه نه بچم، بل دوبڼه مې د دوبیتوب خدمت مې کوي، بل مې نوکره د کور راله صفا کوي، بل مې څوکیداره د څوکۍ راله د کور کوي، او بل راله ډوډۍ پخوي، باورچنه مې ده. نو چې دومره مې نوکرانې مې نیولې، عبادت له مې بله نیولې، او جامو له مې بله دوبڼه نیولې، او خوراک له مې پخلي والا بله ښځه نیولې، پیسې به مې څونه لګېدې. نو دونه نه او د دونه خلقو ښځو کار هم راله کوي، او د ګناه نه هم پې بچېمه. نو چې داسې ښځې سره بنده ګزاره ونه کړي نو څه به کوي ورسره؟ هلکه داسې ده او که نه ده؟ څونه خدمت کوي ښځه د خاوند. سهار چې ته پاسې او تر څو د کوره نه وتې نو تا نه بغیر چاپېره تاویږي راتاویږي. څپلی دله پالش کوي، جامې دله استري کوي. هغه زمانه کې خو له استري نه وسو، پکې دا مصیبت هم راووته، د انځلو نه پس به دله جامې استري کوي. او که پکې معمولي ټک ختلی وي او تا شلولی وي او هغې غریبې ته پته نه ښه زما دا ترخ سورې و تړنده وي، او زما دا ګریوان تلېدلی و تا سترګو کې تړنده، نو هلکه خو تا شلولې د هغې خو دله نه دی شلولی که تا به ورته ویلو چې دا سورې ده او ګنډه که نه. نو مونږ خلک پکې دا چغې بېلې راوباسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، څه ښکلی پیغمبر دی، وی خیرکم خیرکم لاهله، وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی، بهتر انسان چې ښځې سره ښي، چې ښځې سره خرابي او په معاشره کې هر څومره ښه دا خراب سړی دی. خیرکم خیرکم لاهله، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې ښځې سره ښي. وی وانا خیرکم لاهلی، او زه په تاسو ټولو کې د خپلو بیبیانو سره ښیمه، ښه سلوک ورسره کوم. یو ځل یو بیبي نبی علیہ السلام له په پلیټ کې ترکاري راولېږله، څه خوراک یې راولېږه. نبی علیہ السلام مبارک دغه وخت د عایشې بیبي کړو. نو عایشې بیبي له پې غوسه ورله چې پیغمبر علیہ السلام زما کوټه کې دی، نو دا زما حق دی چې ډوډۍ به زه ورکوم، دې بلې بنې ولې ډوډۍ راولېږله؟ غوسه پې ورله چې ستا نمبر کې درشي نو بیا ته ډوډۍ ورکوه، دا خو زما په نمبر کې ته ولې ډوډۍ رالېږې؟ نو کومې خدمتګارې له چې کاسه ورکړې وه، عایشې بیبي هغې له لاس له ټس ورکړ، کاسه لاندې پرېوته، دړې وړې شوه، ماته شوه، ډوډۍ هم په ځمکه ترکاري پرېوته. اوس که بل سړی اوس چل به یې کو، بس کوتک ته به یې ګوتې کولې که نه چې ښه لوښی دې مات که، ډوډۍ دې هم په ځمکه وغورځوله، او دا دې ولې وکړل؟ لیکن حضور پاک مبارک سوی غارت امکم من دم هلاک شه، داسې څوک کوي او په خپله کېناسته او هغه د ماتې ټوټې راغونډې کړې د کاسې د ټیکري، او هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروتې وه هغه خوراک یې هم راغونډ کړ، او خادم ته وایي هغه نوکرې ته وایي صبر وکړه مزه. د عایشې بیبي د کوټې نه یې روغه کاسه راواخېسته ولې ورکړه، وایي ستا کاسه دې ماته کړه، دا یو په بدل کې دا کاسه یوسه، او هغه ماتې ډکرې د دې په کور کې پرېښودې. دې ته اخلاق او خوی وایي. بیبیانې یو ځل سره په باس شوې، چا ویې ښې جامې
چا ویخه کالیگان حضور پاک مبارک پہ تنگ شو. چې پہ تنگ شو نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی یوزل وی مونږ د مکې مکرمه سړی چیو وی مونږ په سخذو زور اورو خدای به مونږ مخکې ټک نشو کوله. او چې مدینه شریفه ته رالو وی د مدینه خدای په سخاوندانو زور اوري نو د مونږ خود راغوی نه چل زک. نو یوزل کور ته رالم په خدای مساوات راوستم. نو خدای جواب راکړ وی مې چې ښا تا مال جواب راکړ ما ته ویل سړیا چې نه خدای به خاون له جواب څنګه ورکړي وی تلوي سړی ک پیغمبر علی السلام به سړی ورشاور پیغمبر علی السلام د خپل بیبیانې باسونم کوي او جواب هم ورکړي. نبی علیہ السلام له بیبیانې جوابونه ورکړي او بالکل ورکړي. نه د پکې لور وکنه حضرت حفصه اما یذلون می غرق شو ځکه چې نبی علیہ السلام له جواب ورکړي او هغه خپکی خو الله خپشو. وی په منډه رالما صادر مې د ځان نه توکو وی رالما وی چې څنګه رالما نو ما لور ته وی حفصه ته چې بچي تاسو نبی علیہ السلام له جوابونه ورکوي وی چې دا مونږ کور دی کله هغه غوسه شي کله مونږ غوسه شو یو بل سره راکو نه بچي ګورې کې جوړه دې پکاري مان غواړه جامه دې پکاري مان غواړه او ګورې ک پیغمبر علیہ السلام دې غوسه ک الله به غوسه شي او ک الله غوسه شنو غرق بشي. وی بیا ورلم ام سلمہ لا نبی علیہ السلام بل بیبی د زما رشتہ داری و سره وی غیدم چې ام سلمہ تاسو نبی علیہ السلام سره دا باسونه ولې کوي هغه ته غوسه شو چې عمره ارسه کې تکار لري استاد مونږ د پیغمبر علیہ السلام په میز کې سکار دی اته مونږ خاوند مونږ یې خدای ته نیک بخت خپل کوړه بل کار دې نشته خو بسر چاته کو سیکه جګړه کې تا مونږ کې څه غرض دی دا نصیحتونه مونږ ته مکوې بس یاره ماړه کې سوچو چې پیغمبر علیہ السلام د لوی شخصیت په غلې دی او خاموش دی واقعي زما په کې سړي و یو ځل بر ناستم په کور کې کې صحابي راغی نو چې راغی دروازه واله وی زه بهر راوتم مې چې لکه خیر دی وی چې مصیبت پیښ شو مې چې څه مصیبت پیښ شو وی چې نبی علیہ السلام بیبیانو له طلاق ورکړل او بس وی صادر میزان نه تاو کوم چې دقه نه یریدم کنه او د نور څخه د خپل بیبی را سره غم چې حبسه لاله غرق شو وی را لما وی چې را لما مستقور نه وتم نو بیبیانو ټولو جړل او صحابم جمعات کې پریشانو ایمان حضرت حفصه ته پوسو غالورنا چې څه چل شوی دی چې موږ ته پته نه لګي. نبی علیہ السلام څه شو بیا بار کوټه کې د کوټې د پاسه بل کوټه واغې کې ناست اینه چې ما نه په کړه چې سمشه ځان نیم غرق او نبی علیہ السلام هم خپک د خدای د غضب نه بو سین خلاصيږي. ویرالم یو تور غلامو په پاوله په سر ناستو ایماته چې توشه د نبی علیہ السلام نه اجازه تو غواړه زو سره دوه خبرې کوم. وی غلام روته وی راته وی چې ما خو پیغمبر علیہ السلام تستانو واغش خو غږونه وی لالم داسې جمعات کې چکر و صحابه هم جړل وی چې بیا عالم بیا مې غلام ته وی چې ته مال اجازه تو غواړه وی غلام بیا روته وی چې ستانو مې واغش خو غږونه وی بیا عالم جمعات کې کېناستم وی ټینګ نشم بیا عالم وی بیا مې غلام ته چې ته مال اجازه تو غواړه وی غلام دن لاړو بیا راغی وی راته چې ستانو خو مرتواغ خو نبی رسول الله مبارک غږونه وی بیا روان شم وی دې کې غلام را आवाज راکړ چې را شغواړي دي وی او پاوله غوندې او پاغه برابر ختم وی حضور پاک مبارک د پوزکی د کجورو د پانو په پوزکی باندې ملاستو او قسم دې په دې وجود کې د پوزکواغه پانو پټه جوړې کړې وي او چې کوم بالغ ته ډډه والی وا هغه د سرمنو او دنه پکې د مالوچو په دې د کجوري پانې پرته هغه ته ډډه والی وا او چې کوټه ته مې وکتل نو صدا سے خاص شی پکې نو چې د مال په خوشاله شي یو دوه درې سرمنې پکې پرته وي هیبت را باندې راغی وی مې چې الله رسوله یو څو خبرې وکم وی ما ته چې وایا نو ما وتا غزاله قصه وکړه ما حبسه ته داسې ویلغونې مسکی شو وی ما وته چې سبه او تاسو ته نه کوم تاسو بیبیانو له طلاق ورکړلې وی چې نه ما خو نه ورکړې وی ما چې الله اکبر خوشاله شم وی ما چې سبه یو څو خبرې وکم وی چې وکړه نو ما وتا غزاله قصه شروع وکړه نو یې مسکی شو نو بیا نو ته دوباره وی چې سبه لګي او دوه خبرې زیات وکم لګ غب شپ لګو وی چې او لګوا نو ما وی چې د قصر علما او خپل لور حبسه ته می قصه وکړه او بیا می ام سلمہ ته وی
چې ګورې سمې شي ګنې الله او رسول به درته غصه شي. وی غیر علی جواب راکړه چې ستاسو زموږ په خاوند کې څه کار دی، ځنیک بخت خپل کار کوه. وی نبی علیہ السلام مبارک نورم مسکی شو. نو وی ما وته مقومن ته چې نبی علیہ السلام طبیعت برابر دی، ایمه چې صاحب الله نه سوال وکړه چې الله پاک مونږ لا مال او دولت راکړي. ورته الله پیغمبر او الله تاسو نه ګرانه او دغه د فارس او د روم خلق خدای نه پیژني او سونه مالونه او دولتونه لري. نو کوم الله مال او دولت راکنو بیا به سوکم د بیبیانه به د جګړې نه کوي. وی چې دا خبره مې وکړه نو حضور پاک مبارک یا ډډه والے و یا کې ناست ابو عمر ته په دین په شک کې سر هغه خلکو لکه الله ډوډۍ ورکړي د مال او دولت نو دا غي دنیا شته خیرت نشته. مونږ له الله خیرت کې سره کوي. یو میاش حضور پاک مبارک د بیبیانو نه قسم کړو بر دې راو میاش پس را کوشو چې را کوشو الله قران حکیم کې آیت نازل کړ. حضرت عائشہ صدیقہ راو غوښته وی عائشہ یو خبره درته کومه خو ګور تلوار باندې کې مور او پلان سره د مشوره وکړه. یا ایها النبی قل لازواجک ان كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اے بیبیانو د خپل بیبیانو ته اعلان وکړه کستاسو د دنیا جون خوخي او د دنیا ډول ډالم خوخي نو راشه د دنیا سامان بدر کم خو ګورې بیا بم خوشی کوم ځان سره بم نه ساتم. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. او کستاسو الله او رسول او خیرت خوخي نو اخرت کې د الله ډېر لوی اجر ساتل. عائشہ بیبي وی معلوم به امزر او غوښتم وی تلوار مکه او مور او پلان سره مشوره وکړه زه خوخیم الله رسول له وخت او که دنیا له خوخه که دنیا له خوخه نو جامع کالی ارته در کوم خو ګر جدا کوم باب او که الله او رسول له خوخه دنیا کې بس نه غواړي خیرت کې بدل کوي. وی ما ته دا خبر او کا ایمه چې خدای الله رسوله لکه مور او پلان سره مشوره کوم انی اريد الله ورسوله ذا الله ورسول غواړم اخرت نه غواړم. ټول بیبیانو هم دقه څه وې چې الله ورسول غواړو اخرت غواړو دنیا نه غواړو. ټول هم دقه څه فیصله وکړه کومه فیصله چې عائشہ صدیقہ کړې و. دا د حضور پاک مبارک جندو نه کو تک تک وتکړي نه خدای کورو شړله نه وی پلار کړه نه ولا طلاق ورک لګروانه وسره وکړه. یو میاشي وسره روانه کړه هغه میاشت سره د عقیده اخلاق او تربیت راغی او امت تم تربیت راغی. او قران حکیم کې الله هم دقه څه وایي چې کله خدای د خاون میانس کې روانه راغی نو څه چل وسره وکړه فهجروهن فی المزاجع ملاسته جدا کا کپاغیم کار نه کېده وضربوهن دب ورکا غزار خو خذل بغور غزار په سخت دب بنور کې نبی رسول الله فرمایي غیر مبرح دا سه دب بنور کې چې داغي وجود زخمی کی زخم والا غزار بنور کې. او دویم خزه چې وې د ډول په ځای به نه وې په مخ سپېله خذل ګناه ده په مړې سپېله خذل ګناه ده په سټ سپېله خذل ګناه ده په وخت سپېله خذل ګناه ده په سر سپېله خذل ګناه ده چې کوم ځای کې خزه کالیه چې یو ډول ځان په ډولې کوي لاس لیچا دا په خزه پدې دینوال من دي شریعت کې قطعا بنوي. او کډب ورکه پملا نو داسې غزار بم نه ورکه چې ته زخمی کې او که پدې کار نه کېده نو بیا یو سړی د درېمګړې د سړي د خاندان نشي او یو د خزه د خاندان نه هغه یا جوړو کې یا د خبره ختمه کې. دا د شریعت قاعده او اصول دي. نو خزه سره چې جون تیرې خپل جون به سره تیرې حضور پاک مبارک فرمایي د پختینه پیدا ده. نبی علیہ السلام وی او اذا غبر پختینه پیدا چې کما کاګدا نو چې پختینه غیر نو څه چل به سره کې ماتیږي با د قرانګه که خزوه چې نه غومه نو بس د دې ماته دل خو طلاق بوله ورکه د دینه بسره د کوګوالی پیدا اخلي. دا بدل ترکاری په خی خو کله پکې مالګه زیاتې کله به د غوړو سیلاب پکې ولاړی او دا بدل پهله شي خو د سوټه او پچې بام پکې وي. نو موږ پښتانه خو وې داسې وي کې پوزه نه وته چل بیکاو دا خو موږ د پښتنو متل لیکنه ولی ناقصات العقل والدین دی. د خزو دماغ موجوده ډاکټران او ساينسدانان وای د سلو د دماغ په نسبت 50 ګرام کم دی. د سلو دماغ د خزو د دماغ نه 50 ګرام زیات دی. لاس او خپې کمزوري دي او یوازې سړی نه حیواناتو کې وګوره نر مضبوطه سړی په نسبت
غوا ته وګوره، غوی ته وګوره، سنډا ته وګوره، میخې ته وګوره، چیلی ته وګوره او چیلی ته وګوره، او راکوټې چرګوړي ته وګوره او غټې چرګې ته وګوره. کم یو پې زورور دی؟ چرګوټې پې زورور دی. نو نر همیشه په سړي زوروري په ښځه، او د ښځې طاقت کم دی، دماغ هم کمزوري دی. یاره یو څیز کې طاقت زیات دی چې هغه ژبه ده. وای خدای دې ساته. د ژبې داسې ده چې سم خلخل دی. سړي که ژبې نه ده بس خلخل دی، ژبې چلیږي. د یو د ژبې طاقت زیات دی، باقي د وجود هر اندام کمزوری دی. نو دماغ کمزوری دی، نو خامخا زنانو نه به غلطي کېږي. کله به ترې مالګه زیاتی، کله به ترې غوړي زیاتی، کله به ترې ټیمو غورځېږي، کله به ترې جامه باندې ساسکي وغورځېږي. ته نه ګورې واده په زرګونو روپو جامې جوړې کړي، او زمونږ خلک هم ورسره ښه انصاف کوو. ښځو لاله ډوډۍ ورکو چې هغه سړي هغه ارڅ خلاص کړي، نو بیا وجې خلاصې نو یورېږوي ښځو له پخو، نو هسې وله وخوټ کوي وله یې ورکړي. هغې سار راغلي غریبانان، او 3 بجې د زنانو ډوډۍ شروع کړي. نو څه ډوډۍ وي؟ هغه اصل شی ته سړو والي، بېکاره روجې موجې وله وخوټ کوي. وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا أو كما قال. دا سی عجیبه زمانه شروع شوې ده چې موږ نسبت زمانې ته کوو. خلک وایي زمانه ټیک نه ده او زمانه خرابه ده. خدا زمانه ټیکي، دا خلق خرابي. چې خلق خي نو خلق زمانې ته نسبت کوي ښه دور دی، ښه زمانه ده، ښه پیړۍ ده. او چې خلق خرابي نو هم خلق زمانه یادوي. نبی علیہ السلام مبارکم یو ځای کې فرمایلی دی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، چې پټولو کې بهتره پیړۍ دا زما والا ده. قرن پیړۍ هغې زمانې ته وایي چې کومه زمانه کې خلکي، او وروستو زمانه چې کوم قیامت ته نږدې ده نو هغې ته شر القرون وایي. هغه پیړۍ یعنی هغه زمانہ چې پاغې کې داسې خلک کی چې هغه خراب خلک دي. د مادیاتو او د پیسې د دولت او د انسان د خواهشاتو دومره زور روان دی چې قسم دې زه خو ویرېدم چې دا خلک د دې پیسې د وجې د ایمان نه خلاص نشي. ګډې وډې خلک وایي، او بالخصوص چې لږ غوندې پیسه دولت چا سره وشي، او یا داسې غلطو ملګرو سره کینی. قسم دې بعضې مجلسونو کې د بعضې ملګرو نه مې واورېدل چې د خولې نه د کفر خبرې وځي. داسې خبرې د خولې نه وځي چې هغه د مسلمانۍ خبرې نه بیا هغه د کفر خبرې. نو لږ به زمارونو احتیاط کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بعضی وقت کې یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي لا یلقي لها بالا، نو دې خبرې له دیاړو څه توجه نه ورکوي. دته دا خبره ډیره معمولي ښکاري، مړه دا خو وړه خبره ده، په دې څه دي، ډیره پوټینه ورته ښکاري. نبی علیہ السلام فرمایي د خدای په نزد دا خبره دونه خطرناکه، دومره خطرناکه
یو روایت کې 70 دی او بلکې 40 دی چې 40 کالا یا اویا کالا په دې یو خبره د خدای په جهنم کې غوټه ورکوي. اوس هم ډېر خلکو د خولې نه دا ټکي وځي مړه دا ایمان څه کچلومه خو نه ده چې دا به وشلېږي. ایمان بالکل نشلېږي کچلومه نه ده خو ته کچې ستا لاس کچه دی ستا نخېږي. که تار تا په لاس کې ټینګ ونیوه نو نه بوځي او که دا تار مضبوط تار دی ایمان پوخ تار دی کلک تار دی او تا په لاس کې کلک نی نیولې نو درنه ځي ایمان نشلېږي. ایمان کچلومه نه ده هغه پوخ تار دی مضبوط تار دی خو ستا لاس کمزور دی دنه تختی ته ورته مضبوط نه ته ورته کلک نه. د دې وجې نه رب العالمین قرآن حکیم کې مسلمان ته وایي کافر ته نه وایي مسلمان ته وایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اے مومنانو گوری پدی ایمان کلک پات شے اتقوا اللہ حق تقاته ار وقت پزلکی دا اللہ یرکی نوے اگا یرکی دا اللہ دا شان سر مناسب یردا یو داسی یری لکه سړی د مار نه یریږي د لړم نه یریږي د دشمن نه یریږي هغه بېرحمه ظلم کوي دشمن ظلم کوي نو خلک یریږي ته مار ظلم کوي نو خلک ته یریږي لړم ظلم کوي نو خلک ته یریږي دشمن ظالم دی نو خلک ته یریږي نه داسې یره نه ده د خدای د شان مطابق یره خدای ظالم نه دی خدای ظلم نه کوي د خدای د شان مناسب یره څه ده چې الله ما ته ډېر نعمتونه راکړل مال ښکلی وجود راکړه ما ته مسلماني راکړه مال د دنیا هر قسمه څیز چې زما ورته حاجت دی مال راکړل اوس که د خدای شکر ادا نه کړم نو بیا ورانه الله تپوس کوي او تپوس یې ډېر لوی دی دقه یره لکه زوی له پلار پیسې ورکړي هم بچې لاړ شه پېښور ته دا 1000 روپۍ والو لیست ورته ولیکي دا سودا راوړه زوی چې سودا راوړي پلار ته تپوس کوي راوړه بچې څنګه دې راوړې ده که داسې زیاتې کړي پلار ورته غوسه کېږي ته دې ولې ګرانه راوړه ته خو تورنګزو کې دې نه ارزانه کېده ته چې پېښور ته لاړې ولې دې ګرانه راوړه نو د په زړه کې هغه د پلار هغه هیبت پروت وي دا نه چې پلار مې ظالم دی نه ظالم نه دی خو مالې پیسې راکړې زه یې راولېږلم مالې د ډوډۍ پیسې م راکړې چې هلته هوټل کې به ډوډۍ م وخورې مالې کرایه م راکړې ده او بیا به م زه خیال ساتم چې سودا داسې یوسم چې هغه د تورنګزو نه ښه وي د عمرزو د بازار نه ښه وي او هغه په قیمت هم ښي نو پلار به خوشحاله دقه یره به پړه کې ساتې چې الله هر څه ماله راکړل چې زما ورته ضرورت و اوس به مانه د قیامت پر الله تپوس کوي چې څه دې وکړل نو چې زه داسې سودا الله له د قیامت ورځ له یوسم چې هغه اعلی سودی الله پې خوشحالی چې الله کومه سودا غواړي او خشته ښکلی شي وله یوسم عبادت وله یوسم خو داسې عبادت نه چې 2 نمبر عبادتي ښکلی عبادت وله یوسم خشته عبادت وله یوسم چې الله خوشحاله شي اسې نه چې الله ما ته وي ښه ما خو ته د ایمان سودا له لېږلې وي تا د کفر سودا کړې ده ما خو د نیک عمل سودا له لېږلې وي او تا خو د بدعملۍ سودا کړې ده او یا نیک عمل خو دې کړی دی خو خشته سودا دې نه ده کړې 2 نمبر دې کړی ده 2 نمبر عبادت دې راوړی دی نو بیا به الله غصه بیا ورپسې الله څه وایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا مؤمن ته وایي مسلمان ته وایي چې ګورې د ایمان نه خلاص راله را نشي ګورې مومن خو یې ایمان دې راوړی دی مسلمان خو یې خو په دې مسلمانۍ او اسلام ټینګ شه ګورئ په دې کلک شه دا د نه ونه دي د الله دا لوبه د ایمان در لاس نه دي ونه دي ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے مومنه ګورې چې مرې نو په داسې وخت کې ماله راشه چې ستا په زړه کې اسلام او ایمان پروت دی بلکې انتم مسلمون لفظ راغی مؤمنون لفظ رانغی چې ته تابعدار مال راشي
چې ته ماله د قیامت فرض راځې چې ته تابعدارو والا صف کې راځې چې ته قبر ته بچي وړي نو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او زما د تابعدارانو په صف کې ماله راشي. الله یې دقه زموږ نصیب. دا په دین کلکوالی او ټینګوالی چې د پیسې د لالچ نه دین در خلاص نشي. اسنه چې د پیسې د لالچ د وجې نه ایمان در خلاص نشي. او قسم په خدای چې دا په صحابو کې موجود دی. دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې چې کله کافران لاړل او ابو طالب له په جرګه لاړل، ما بار بار دا واقع تاسو ته ویل یو ځل نه یا دهانی درته کوم چې دې څه غواړي مونږ ورکوو او د دین چې کم خوښ دی ادم چلی مونږ یې نه منې کوو. په یو نقطه دې را سره مذاکراتو کې جوړه دې را سره وکړي چې زمونږ په دې خدایانو پسې دې بد رد نه وایي. بس چې دې خپل لمونځ هم کوي، خپله روژه دې هم کوي او د سره خپل ملګري دي چې څه خوښه یې دې کوي، بس نورو سره مونږ زړه نه ستړی کوو خو زمونږ د دې خدایانو بد دې نه وایي. په دا نقطه دې مذاکراتو کې نبي علیه السلام مبارک حضور پاک راوغوښته، دا ابو طالب حضور پاک راوغوښته. او ابو طالب دغه وخت کې د ټولو عربو په مشرانو سردارانو کې دی او خلک یې ډېر لوی قدر کوي او ډېر لوی عزت یې کوي. او د پیغمبر علیه السلام چې څه د ابو طالب د برکته و چې راویې غوښته مشران ورسره ټول کافران ابو جهل وغیره ناست دي. ابو طالب ورته څه وایي په ډېر عجیبه انداز، بچې ورواره بس دی ښه دې سره جوړه کوو. لکه اکثر دوه خلک روانه راشي نو مذاکرات خو په مال کېږي، په دولت کېږي، څوک به خپل حق پرېږدي څوک به خپل حق پرېږدي، په کورم کېږي. ځکه دا نیم کور مې درته پرېښود خو په ایمان خو سودا نه کېږي. په ایمان کې خو مذاکرات نه کېږي چې یو سړی تا ته راځه مذاکرات کوو هندو درته وایي او څه نیمه مسلماني ته پرېږده او نیم هندوتوب به زه پرېږدم. نو په دې خو کار نه کېږي. مسلماني خو یو انچ هم نشي پرېښودی، یو معمولي غوندې ویښته بر هم نشي پرېښودی، نو په دې مذاکرات کېږي نه. هغه راغی ابواره دا قوم دې سره جوړه کوي، کاکاجي سره جوړه کوي. دی وایي که دې ښځه غواړي چې سویه خوښي نو ورکو. مونږ له فخر هم دی چې د خپل لور ورکو، هوښیار هم دی، خشتم دی او د لوی نسب سره تعلق هم دی، په تجارت هم پوهېږي. مال غواړي ورکو، که د دې مکې مشري غواړو نو مشري او بادشاهي یې موله ورکو. ورواره بس دا خبرې د دوی ټیک دي ته جوړه ورسره وکړه. زم ستړی نور وس مې نه کېږي او د ټول قوم مقابله ورواره تا ته هم ګرانه ده او ما ته هم ګرانه ده. زم نشم کولی اوسه پورې مې وکړه، باقي زما نور طبیعت ګډوډ دی نشم کولی. ګوره یو دمکیم نبي علیه السلام ته میلاو شوه، یو زورم میلاو شو چې زه دې شاته ولاړ یم نور د نظم رستو کېږم نو خامخا څه چل وکړه. اوس پیغمبر علیه السلام استقامت ته ګوره که نه، په ایمان پختګي او کلکوالی. اس میں پدی کی پټې غوندې رعایت هم ورنه کو. دی ورته ونه وي چې ښه زه ټیک ده دا خپل خدای به زه یادوم او ستاسو خدایان به نه چېړم، دقه باندې خبره ده. دی ونه وي څه وایي ورته وی کاکاجي دا چې کومه خبره ما ته الله ویلې ده زه د خدای پیغمبر یم، که د یو لاس کې راته دوی نور کېدي او په دې بله کې راته سپومې کېدي والله که دا خبره پرېږدم پرېښودو والا نشته. دا خو زما ایمان دی. ایمان کې دویمه خبره منل، ایمان کې سودا کول دا خو نه کېږي. دا خو زما د پیغمبر منصب او مقصد دی. دې کې څنګه وکړم؟ ما ته خو الله لېږلی دی لېمه چې دا خلکو ته وښایه چې دا بوتان ګورې خدایان نه دي، دا تاسو د خپل لاس نه مورتې جوړې کړې دي، تاسو له نه فایده در کولی شي او نه درته ضرر در رسولی شي. نو ته خو راغلی دې دپاره نو چې کوم مقصد د الله زره لېږلی نو هغه مقصد ولې پرېږدم؟ کاکاجي خفه کېږه ما که ته د قوم نه مجبور او تنګ شوی او تا له تکلیفي نو خیر تا نه هم ګیله نه کوم، هېڅ پروا نشته، زما الله شته. او سترګو کې اوښکې وګرځی دی، خو ته پته ولګېدله چې دا د کاکا په زور خو ما ته اوسه پورې چا غږ نه کو. زما د دې تره د وجې نه خلکو زما قدر کو او معلومیږي دا چې تر م رانه لکه چې وروسته شو نو سترګو کې اوښکې وګرځېدې او شی کړه او روان شو. بس زه خپله خبره باندې سمجوته نه کوم، هېڅ سمجوته نه کوم، هېڅ دویمه خبره دې کې منل نشته. او بس ټیک ته مې وجني نو بس ستا د خدای لاس کې ده د دوی اختیار دی او ته رستو کېږې نو خیر دی، بس ته مجبوره یې. نو د هغه خو ماشوم لوی کړی دی ورسره پاتې دی
او تیرواره ته دی خورا مخکې ماته لغوندې یا رسول الله مبارک ته وکتل یوښکو ته وکتل لږ را مخکې ماته ته څه وې چې زه به دې پرېږدم ځه چې څه دې خوښه یې وایه او دا چې کوم سرداران دي د دې مکې د دوی لاس خلاص هېڅ فکر ونه کړې زه دې شاته ولاړ ایمان نه راوړي لیکن د رسول الله مبارک له ډاډ ورکړو دې ته استقامت دې ته کلکوالی وي په میدان ودرېدل ایمان دقه شی دی بس د چا نه پروا به نه ساتي په ایمان کې نه به د پلار پروا ساتي نه به د مور پروا ساتي نه به د قوم پروا ساتي نه به د بدماش پروا ساتي نه به د خان پروا ساتي نه به د غریب پروا ساتي اچا پروا به نه ساتي خدای و رسول او عقیده به د هر چا نه مخکې وي پیسو د وجې به عقیده نه پرېږدي چې تاله پیسه راله تاله موټر راغی تاله بنگله راله تاله دولت راغی او تا خپل عقیدې ته خیر باد وي نه 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 دې باندې به ټینګ ودرېږي کلک به ودرېږي دا زمونږ دا یوازې د حضور پاک نه حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره اور ته یې نه غورځوي اسانه خبره ده داسې اور چې په میلونو اور دی داسې اور چې د تو د لاسې بره مارغه پر نشي والی داسې اور چې دی له د غورځولو چل نه ورته چې په کومه طریقه یې ورته ور وغورځو په طریقه نه پوهېږي ځکه چې دې غورځو خو موږ هم ورته نږدې کېږي او حضرت ابراهیم علیه السلام هغه هر څه قبول کړل خپل ایمان یې برقرار وساتو هېڅ پروا نشته نو الله خو بیا مدد کوي د حضور پاک مدد یې ونه کړ او کافر خدای څه مردار کړل او څه مسلمانان شو او هغه ابراهیم علیه السلام چې ورته وغورځو نو فرشتې به راځي فرشتې د هوا فرشته راځي الله ما ته حکم وکړه وی ته لاړ شه که ابراهیم در مدد غواړي نو ورکړه خو تپوس دې وکړه د باران فرشته راځي الله باران به وکړم اجازت راکړه چې دا اور مړ کړم هوا به راولم او دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورغورځو نه خیر که کوې اجازت دی درته خو د هغه نه لاول تپوس وکړې ابراهیم علیه السلام در راځي څنګه وکړو نه زما رب زما حالینی تا ته مې سجت نشته هوا والا فرشته هیڅ ضرورت نشته باران والا فرشته هیڅ ضرورت نشته الله ما ویني او الله باقي ورته وایي یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم یخشه خو دومره یخم نه چې دنه په یخنۍ کې نقصان نشي معتدل چې نه یخ او نه ګرم د ابراهیم علیه السلام کړي وته نه پرې نه خو و ایمان یې ټینګ وساته کله چې صحابه په فارس باندې حمله وکړه خو لویه علاقه وه لکه د امریکې چې دا کوم ریاستونه دي نن سبا داسې واړه واړه ریاستونو یو به قبضه کو یو به قبضه کو د فارس چې کوم بادشاه او مشر هغه وی دي خلکو سره سوکو دي هم یو کلی نیسي او را مخکې کېږي یو علاقه را نه نیسي او را مخکې کېږي وزیرانو دی بادشاه ته وی داسې وکړه چې دي کې مشران کوم دی راوغواړه د مذاکراتو په بانه چې مذاکرات او روپ پې واچوه چې ویریږي سترګې پې راوباسه او دا شلېدلو جامو والا دي چې جامې هم سمې نشته سپلیم پکې د ډېرو نشته او پسې تورې دي زنګ شوې ته ورته خپل فوج ودروه او دوی راوله چې مذاکرات کوو نو ورسره خبرې وکړه او لږ روپ پې واچوه ویې راوه دی به ویریږي خپل فوج ته به وایي چې لکه دا خو شاته ډېر لوی طاقت دی مونږ خو په دې بانډو کې جنګېږو خو بادشاه سره خو ډېر لوی طاقت دی بلا فوج دی ورسره بلا تورې دي نیزې دي وبه یریږي یاره وایي دا ښه تجویز دی د مسلمانانو د فوج چې کوم څه په سالار واغې وغوښتم بادشاه ته مخامخ ودرېد او چې دا کوم څه په سالار د جرنیل د غریب جامې شلېدلې لاندې لنګ والی پرتوګ هم نشته او کمیس په ځای چې کوم صادر دی ځای په ځای سوري ورېدي او توره ورسره ده مخامخ بادشاه ته ودرېد بادشاه پې روب ورغورځو وی تاسو څه غواړئ زمانه تاسو ولې مدینې نه واپس راغلئ او ته دې فوج ته نه ګورئ
دا چې ما سره شاته کوم دا په لکونو فوج شاته ولاړ دا نه ګورئ ځان وجنئ تاسو د دې دومره لکونو فوج دا زرګونه کسان مقابله کولی شي تاسو خو یو څو سوه کسان یې او دا لکونه ما سره شاته ولاړ دي د دې مقابله کولی شي اډر درته کوم مړه مې در باندې خفه کېږي نړ مې چې وم نیسم او داسې چل د سره وکړم چې یاد وساتئ نشانه د عبرت ته نه جوړه کړم مړه مې در باندې خفه کېږي نورو مې غوښتی خپلو ملګرو ته دې ووایه او فټافټ ځئ ته زما مقابله کولی شي هغه ورته وی بالکل ستا مقابله کولی شي اړو روپ پې پرېنه نه رنگ زیړ شو نه سترګې زیړې شوې نه پې راپرپې راغلو دقسې په میدان کې ورته کلک ولاړ دي توره ورسره ده موږ بالکل ستا مقابله کولی شو دا مو وایه ته زما د دې دومره فوج مقابله څنګه کې وی زه په دې کوم چې زما د ایمان دی که زه ستا د فوج د لاسه مړ شم نو دنیا نه به ما له خدای بهتر ځای راکړي چې هغې ته جنت وایي او که جمدې پاتې شم نو ستا راتخ به ما له خدای راکړي او که ستا دا فوجان مړه شو نو دلته هم د ذلت ژوند دی او دوزخ ته به ځي او که جمدي پاتې شو نو زه به ترې ټکه سوالم او زما خپو خدمت به کوي ما له به ټټی صفا کوي چې بادشاه دا خبره اورېده بادشاه وایي دا څه مسله ده لږ ته وګوره جامو ته وګوره او دې نیغو خبرو ته وګوره وی ته غواړې مانه څه غواړئ تا مقصد څه دی بچې غواړې وی نه بچې نه غواړم څه غواړئ وی زما د رسول الله مبارک یوه خبره ده واوره ادا ده چې اسلم تسلم مسلمان شه چې مسلمان شي نو تسلم ستا حکومت ستا فوج ستا قوم ستا کلی ار څه به درته محفوظ پاتې شي مسلمان شي خبره ختمه بچی به ته پاتې شي او دینه ضمناً څه معلومه شوه که مسلمان نشوي والله چې مریض دی کو نه به ته محفوظ پاتې شي نه به د فوج محفوظ پاتې شي نه به د ښځې محفوظ پاتې شي نه به د بچي محفوظ پاتې شي دومره نیغه خبره دا ورته نه وي چې ورېږه یاره زه به قوم سره مشوره وکړم ولې دې وخت کې خو د بادشاه ټول تو دی 4-5 کسان دي مشران نو بعضې وخت کې سړی ځان خلاصوي چې د فوج د به لاړ شم خپل قوم له قوم سره به مشوره وکړم نه په میدان ورته لګیا دی نو بادشاه ورته وي ښه لکه ته به ما برباد کې ما نه اسلام غواړې وی په دې زنګ شوي تورې ته دې وګوره هغه ورته وي تورې ته مه ګوره تورې پسې چې کوم لاس دی هغې ته وګوره توره پرېږده السیف بالصاعد للصاعد بالسیف تورې ته مه ګوره توره چې زنګ ده دا چې زنګ شوي او ما غوندې مټ ورسره یي که نه ته تماشه کوه چې څونه خلک پرې له پرې کوم او چې دا تیري او ستا د دې فوجانو جینکو غوندې لاسونه ورپسې ټتم نشي کولی لاس ته ګوره غوال غواړي پښتانه وایي که نه تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي لاس غواړي وی د شلېدلو جامو والا وی جامې شلېدلې پرېږده ایمان ته او زړه ته مې وګوره زړه مې روغ دی ده خو راوستې دی لو چې په ده به روب واچوم او دی به ویریږي او دا مسلمانان به واپس لاړ شي منځ کې چې هغه ورته کومې خبرې کړي نو بادشاه پرپرپي شو چې خدای دا کم مخلوق دی دې خواړو مروب کېږي نه او هغسې هغه استقامت او کلکوالی سره رب العالمین هغه څو زرو مسلمانانو له فتح ورکړه او لکونه فوج د فارس په شکست شو او علاقه خدای پاک د مسلمانانو په قبضه کې راوسته ونه یریدل رپرپې پې رانغی غزوه موته کې 3 لکه فوج دی د کافرانو 3 لکه فوج بلکې یو ځای کې 9 لکه راځي او مسلمانان 3 زره دي یو پسل ته غزیات دي وطن هم دا غوی دی د مسلمان نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم لښکر لېږلی و هغې له هدایات ورکړي او هدایات یې څنګه ورکړي ولا وی سپه سالار د جنگ با زیدی کدی شهید شو جعفر بی که جعفر شهید شو عبدالله ابن رواحه بی
او هغه نه پس چې چام جنډه په لاس کې واغېشته د هغه وایي چې دی لاړل دا 3000 کسان دي او د دشمن فوج 3 لکه دی 3000 او 3 لکه علاقه هم دا ده او دا خواران ستړي دي بلا د میاشتو مزل یې کړی دي خپې چودې دي خپې شلېدلې دي خپې چودې دي اوس به څه کوو چې مشوره یې کوله نو چا ورته وي داسې کوو چې ځو واپس مدینې ته واپس ځو دا خو مونږ لږ جو چېته 3000 او چېته 3 لکه دا خو مونږ جنګ نه شو کولی چې کم پکې مشر دی هغه وي داسې کار دی چې زمونږ مقصد څه دی جنګ نه علاقه ونیسو نه زمونږ مقصد دا دی چې بس که مړه شو شهادت به راشي جنت ته به او کوم وګټله نو د خدای کلمه به اوچته شي دین به اوچت شي غالب به شي به ټیک ته جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو یو پکې شهید شو جنډه دی بل ونیوه دا بل هم شهید شو جنډه دی بل ونیوه دا بل هم شهید شو په دواړو لاسونو یې ووو جنډه پرېوته خالد ابن ولید لاس کې کلکه ونیوله دی خوا 3000 دي او اخوا ته 3 لکه دي شپه پې راغله دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي په محراب کې ناست دی او جاړي او صحابو ته اعلان وکړ وی زید هم شهید شو عبدالله ابن رواحه هم شهید شو جعفر هم شهید شو او جنډه د خدای تورې په لاس کې اغشتې ده اوس خالد بن ولید ته اخذ الرأیة سیف من سیوف الله جنډه د خدای د تورو نه تورې په لاس کې اغشتې ده هغه ته توره وایي دا خالد ابن ولید چې دا ډېر بهادر انسان ډېر جنګېدلی و او بلا جهادونه یې کړي او د جنګ مشر به و لیکن عجیبه دا وه چې دی کله مړ کېده نو په خپل کټ پوزې کې مړ شو نو چې کله ساه خیږي که نه نو دا خپې مږي او جاړي او څه پسې جاړي او خو وي ډېر جنګونه مې وکړل او ډېر کافر مې مردار کړل او دا مې ارمانو چې ماله به خدای په میدان جنګ کې شهادت راکړي خو افسوس نن په خپل کټ کې مرم سارا نه په خپل کټ کې خېږي میدان جنگ کې شهید نشم مړ نشم خپل کټ کې مړ شو نو یو عالم لیکلی دی وی خالد ابن ولید اس جاړي وی رسول الله مبارک هغه ته د خدای توره ویلې ده نو د خدای توره څوک ماتولی شي دی ولی ګیله کوي چې زه مړ نشم په جنگ کې چې حضور پاک وي چې اخذ الرأیة سیف من سیوف الله جنډه د خدای په تورو کې یو تورې په لاس کې واغېشته د خدای توره به څوک ماتوي دی کې دې ته اشارت دی چې دی په میدان جنگ کې نه مري دی به څوک وجني نه نو شپه پې راغله نو خالد ابن ولید دا جنگ کې حکمت عملي عجیبه شی دی حکمت عملي داسې جوړه کړه چې کوم رستنی فوج وای مخکې کړ او چې کوم مخکې فوج وای وروسته کړ او څه فوج د یو غونډۍ د یو غر شاته کوي تاسو هلته ودرېږئ تاسو میدان کې مه جنګېږئ چې زه راته اعلان وکړم او جنګ شروع شي تاسو به راځئ دې کې دا مقصد و چې یو خو دا مخکې خلک جنګېدلي دي ستړي شوي دي او دا وروستني چې دي دا دمه دي نو دا ستړي به وروستو کوم دمه به مخکې کوم دویم حکمت پکې ده چې دا کافر به ویریږي هغې به وایي چې لکه مونږ سره چې اوسه پورې کوم جنګېدله خو نشته خو نوي دي معلومیږي دا لکه چې نوي خلک وله راغلی دي په هغې به روغ پرېږدي او د غونډۍ شاته چې څه دسته ودرولې وه چې مونږ کله جنګ شروع تاسو به چغې کوئ الله اکبر او راځئ به او چغې به کوئ چې راورسېدو دله دا زمونږ ملګري دي خو دشمن به وایي ګرې نور وله رالل او به یېرېږي غټه خبره د دشمن روب دی چې په دشمن دی روب واچو دی مروب شو دی به ټینګېدی نشي تختی به چې سار سنگ جنگ شروع شو د دشمن فوجو چې هغې وکتل ملګرو ته ویې لکه دی لکه چې تازه دم نور فوج راغلی ځکه دا مخونه چې دا مونږ ته اوس ښکاري دا خو دا 3-4 دي نو دا لکه چې نه وي هغو د وروستني مخکې کړی او دې کې هغه د غونډۍ والا فوجو تورې اوچتې کړی او را روان دي چغې وي الله اکبر الله اکبر راورسېدو دله ملګري دله راورسېدل دشمن وی هغه دی نور هم وله رالل مونږ نه وي چې دوی د شپې کومک راغلی دی
او دا د نورم راغلی بس هغې سره یې خپې وښویدلې 3 لکو فوج ته شکست ملو شو مسلمان میدان وګټل استقامت دا مضبوط شی دی په ځای ودرېدل او ټینګېدل په ایمان دا ډېر کلک شی دی دې ته وفا وایي یو سړی چې د یو غر کې ناست و د الله عبادت یې کوو نیک سړی و همیشه به د الله عبادت کوو او پخوانو امتونو کې دا جایزم و چې یو سړی یو غر کې ناست وي او د الله عبادت کوي رحمانیت کوي رب العالمین ورسره احسان وکړو الله ورسره مدد وکړو او د ډوډۍ بندوبست یې وله وکړو خیر روایاتو کې لږ اختلاف شته واقعاتو کې هلته وله خدای د اوبو یو چینه پیدا کړه د هغې نه اوبس کوي او یو مرغۍ به وله یو ډوډۍ راوړه او ده ته به غورځوله ده به هغه اوبس کړی ډوډۍ به یې خوړه او د الله عبادت به یې کوو څوک وایي چې یو زنانه الله مقرر کړې وه ابه راته ډوډۍ به یې وله راوړه یو ورځ هغه مرغۍ یا هغه زنانه رانله بس دی چې مازدیګری شو ماښامې شو نو خېټې چینګار شروع کړل خدای پاکه نن خو ما له ډوډۍ راونه رسېده ته به څه کېږي وګیم نو د غر د سر نه راکوش نو چې سینګ کوز هغې وی ډېره ښه ده په مسافرو د خلکو له خفه کېږي هغې ولې یو څو ټوکړې ډوډۍ ورکړه چې ډوډۍ ورکړه او دې سینګ را روان شو د هغه د کوڅې سپی و هم د هغه مالک ورپسې شو چې ورپسې شو نو سپی چې قلاری نو بس نوړی ورته غورځوه نو ده ورته یو نوړی ور وغورځوله چې دلته دې به په نوړی شو ده به د خپې وباسمه چې نوړی ور وغورځوه سپي هغه وخوړه بیا ورپسې شو نو د بله نوړی ور وغورځوله نو چې سپي هغه وخوړه نو بیا ترې په منډه بیا ورپسې شو نو د بله ور وغورځوله چې د سپي به په دې نوړی شي زه به ترې خپې وباسم هغه سپي به نوړی خوړه او د پسې به کېده اخره کې یو نوړی پاتې شوه نو دا سړی ورته یار ته ډېر بې حیا سپی ډېر بې حیا سپی ظالمه خو چې ستا مالک کومه ډوډۍ را کړې وه نو ادې رانه ټوله واغېسته نو یو نوړی پاتې شو نو بې حیا دې نوړی ته خو مې پرېږده که نه دا خو ما ستا د مالک نه غلا نه ده کړې په خپله یې را کړې ده او د بل چا نه مې هم نه ده راغېستې دا کوڅې د والا نه مې را واغېسته چې د چا دروازې ته ته پروت وې ډېر بې حیا نا سپی ورته وي زه بې حیا یم که ته بې حیا بې حیا خو ته وی زه د دې مالک سپی یم او د کور مخکې ناست او ما شړي او بیا وله راځم نظم ته او 3 او 4 ورځې ډوډۍ رانه کي خو څوکۍ هم د ده کوم د بل چا نه کوم 3 او 4 ورځې را باندې نارې تېرې شي خو دا در نه پرېږدم دلته پروت یم او نن تا ته نوړی ډوډۍ میلو نه شوه نو راکوش شوې او د چا کور له راکوش شوې ډوډۍ خدای در نه کړه او د خدای د دشمن د هندو د کور نه ډوډۍ واغېسته نو بې حیات یو که بې حیات دی ځان ټینګ که ځان کلک که مسلمانه ځان کلک که خدای ته پروت نو خدای نه اوس غواړه نو د خدای دشمن لرالی هغه نه دی وغوښته ته بې حیا که زه بې حیا رښتیا خبره ده مونږ له خدای سره نه کړل رښتیا ووایه دا ښکلې سترګې وګوره دا ښایسته پوزه وګوره دا ښکلې غوږونه وګوره دا ښایسته اندامونه وګوره د انسانیت وګوره دا روغ صحت وګوره بچي ته دې وګوره مال ته دې وګوره ځوانۍ ته دې وګوره او بیا د ټولو نه وروستو دې ایمان ته دې وګوره څومره ښکلي ایمان خدای درکړه او څومره ښکلي پیغمبر او څومره ښکلي کتاب د قرآن په شکل کې خدای پاک موږ له راکړه نو موږ خوشحاله یو چې کله بچې پیدا شي که نه او شکر 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 خدایا سجده مو لګوي بعضې خلک د شکر یې نه او په ژوند کې چې ته مونځ نه کړې نو جومات ته وخېږي یو 2 رکعاته مو کړي په منډې وکړي زه خو بیا مونځ خو شکر او یا چې ته په لاره را روان یو چې ته یو په 100 روپۍ ومونځې نو ښکلي کړي راوچته یې کړي خوشحاله شي ورته ښځې ته وایي ښځې 100 روپۍ مې هغه هم د غلا وي د غلا ځکه چې شي ومونې نو په کاردار چې اواز وکړي نو چې 100 روپۍ پرتې وي نو زر پې خپه کېږي داسې یو خوا مو ګوري بل خوا مو ګوري نو چې څوک نه وي نو غلې غوندې راوچتې کړي نو چې هغه 100 روپۍ مې مونځ دي که دا چای
بیا داسې کې 100 روپۍ مې مون طریقه چې وي د 3 چغې مې ووالې لکه دا چغه هغه استاد یې غلم ونرېده هم د غلا روپۍ وي چې کور ته ننوځي نو بیا مصلې ته وایي او شکر الحمد یعنې خدای پاک دقه وخت دی خدای یاد دی اوس او یا چې تکلیف ته باندې راشي د شپې را باندې تکلیف راشي نو بیا چاته چغې وي خدایا خدای ما جوړ کړي خدای ما جوړ کړي نو خدای ورته ویل 2 رکعاته خو هله شابه لوټه راوړه 2 رکعاته به وکړم ډېر لوی دل مې او خدای نفلونه کوي 2 رکعاته مور مې 2 رکعاته نفل کوي او پلار مې 2 رکعاته نفل کوي زوی پلار لنه کوي ښا که په پلار در راشي که نه او دې زوی ته وایي چې بچې 2 رکعاته نفل وکړه بابا ستا نه پاسمه تا له لاس پې چاپي کړم او که 2 رکعاته وکړم زوی نه کوي دې زمانه کې ښه نیکان بچیم شکر دی شته خو اکثریت د مور پلار احترام نه کوي او پلار کوي دغه وخت کې خدای یادي خو چې کله دې په خواهشاتو سر شو د بنګلو شو د موټرو شو د یو 2 نوکرانو شو او د یو کوټې لغوندې داسې مالدار ګوټې غوندې شو زما قسم په خدای چې بیا ته خدای م یېري رسول هم ته یېري قرآن هم ته یېري بیا ګډې وډې وایي بیا ګډې وډې که څوک حج لري که نه دې څه وایي مړی دا پیسې چې د غریب له ولې نه ورکړې دا ټوکې ټکایه که مري ته ځي نو دا ورته نه وایي چې دا غریب له ولې نه ورکړې که دوبۍ ته څوک ځي نو دا ورته نه وایي چې غریب له ولې نه ورکړې که څوک امریکې ته ځي نو دا چاته ونه وایي چې دا غریب له ولې نه ورکړې ولې ورته پته چې دې ګټې له روان دی ګټې له روان دی نو حج له چې دي نو هم ګټې له روان دی که نه اما دي ګټه ده هغه د خدای په نس ګټه ده دوبۍ ته دي چا چاته وایي چې ولې ځې دا پیسې غریب له ورکړه رښتیا وایي چا ویلي دي اوسه پورې نه کراچۍ ته ځي سیل له ځي سپاټ له ځي امریکې ته ځي مزدورۍ له ځي لندن ته ځي اسټرالیا ته ځي فرانس ته ځي اوسه پورې چا وایي چې ولې ځې دا پیسې بلا دا لکونه غریب له ولې نه ورکړې نه ولې ورته نه وایي ځکه چې ورته پته وي چې دا ځي او هلته پې پیسه ګټي نو چې دا حج او عمرې له ځي نو دا پیسه ګټي دې پې خدای ګټي دې پې رسول ګټي دې پې خیرت ګټي دا چې عمرې له څوک دي غریب له ولې نه ورکړې دا خو چې غریب له هلکه ته نه دې ته یې ورکړه که نه تا نه چا زده کړم که ته ورکړې غریب له ځکه نه زه خو عمرې له ځم زه حج له ځم زه پیسې هلته لګومه او ته نه ځې نو چې ما ته چل ښې نو ته جیب نه راوباسه ته خو مالدار یې دا 3-4 لکه روپۍ چې زه هلته لګوم ته دلته ولګوه په غریب نو ما ته به پته ولګي چې دې کې خو ډېر لوی خوند دی نو زه به بیا ولګوم پرون چې د زوی واده او په هغې د 10 لکه روپۍ ولګولې په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه نو غریب له دې ولې نه ورکوله چې عمرې او حج پورې ټوکې کوي دا زموږ سوچ دا مدرسې مړه ټول پکې دهشتګرد پیدا کېږي اوهو کم انسان چې د مدرسې نه ووت او حافظ د قرآن دی نو قرآن ته یې دهشتګردي وویله او حافظ ته یې دهشتګرد وویل او چې کم د حدیث استاذ ته جوړېږي او مفتی ته جوړېږي نو دې ته یې دهشتګرد وویل تبه یې وکړله ایمان نه خلاص شوې د قرآن زده کوونکي ته دهشتګرد ویل د حدیث زده کوونکي د دهشتګرد دی دا مدرسې د دهشتګردۍ سنټرې یو قرآن ښودلی کېږي یو حدیث ښودلی کېږي نو قرآن او حدیث ته دهشتګردي وي دا د کفر خبره نه ده دا ګیره مړه قمقلو خلکو ګیرې دي الله نو د پیغمبرانو ګیرې دي نو پیغمبرانو ته دې څه ووې قمقل د صحابه ګیرې دي نو صحابه ته دې څه ووې قمقل نو ته مؤمن ایمان د کم نه شوې زما ورور لږ سوچ کوې په خبره پیسه څه شی دی دولت څه شی دی زما قسم په خدای چې اوس غواړي درې را پرځئ دی اوس پالج به دې ووایي نه به دې لاس کار کوي نه به دې خپه کار کوي نه به دې خوله کار کوي څه به کوې بیا پیسه دې په کارېږي اوس کو غواړي 3-4 بچي دې غونډې ده ته را پرځئ ته څه کولی شي دا خدای اوس دې حیا علي ته څه کولی شي نو مهرباني وکړو د خدای مقابله به نه کوو د خدای دشمني به نه کوو جان مال دولت عزت ذلت صحت مرض د خدای په لاس کې دي ته که ډېر هم لوی شي خو خدای ته نشي پورته کېدی ته که ډېر هم اوچت شي خو د خدای د خدای نه سر بار نشي استی ته که ډېر هم ظلمې شوې قسم په خدای که د الله په مقابله کې د ماشي برابر حیثیت هم ته نه لرې
مریض بریږي دا یو به در باندې بندي کړي باران یې بند کړی دی که نه څوک خو دې وکړي نه کوم باران ځه ما تا بوله چې د باران دپاره دوا وکړه ما ویې ګوره جي دوه خبرې دي دوا د مونږ به یې کوو خدای نه به سوال کوو کېدای شي خدای وکړي باران استسقا مونږ بالکل پکار دی خو د ټولو نه بنیادي سیز دا دی چې د کم سیز د وجې نه باران بند دی هغه سیز نه توبه وکړل پکار دی باران د سره وجې بند دی هغې نه توبه وکړل پکار دی لکه مثلا دلته کې ستا د ګټر لختې دی نو تا ته یو سړي وي چې دا ګټر نه د اوبو وباسه نو خو هغه چې کم ګن لاندې کې پروت دی هغه پیپ بند دی ابه کولاوین والا به وبوځي پیپ تی نی کولاو کړی بل قطن نوځي یو سړي زما بلب نه بلیږي بجلی خو شته نو چې تر څو د کنیکشن کم تار کټ شوی دی د هغې علاج دې نه کړي نو د دنیا بلفونه لګو بجلی به نه راځي کم سیز د وجې نه چې باران بند دی هغه سیز باندې غور وکړه هغې نه توبه وباسه نو باران به وشي که هغې نه توبه نه وباسې نه کېږي باران څه شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم قوم فی فحاشی جوړ شي فحاشی نو دوه کاره به کوم یا به بارانونه کوم خو باران به د رحم نی ابره د قوم د تبې وي د سیلابونو وي او یا به په باران چورلټ بند کم اوس ووایه فحاشي شته که نشته پخوا به خلک سینما له تلل اوس کور کې سینماګانې دي پخوا به خلک کور کې کوټې ته دننه شروع ټي وي بیا کته اوس په جیب کې ټي وي پروت دی روباسي او بسې به ناستي ډیوټۍ والا د ډیوټو نه ووتل ټوله ورځ موبایلو ته ناستي افسر صاحب د خپل کار اوتې دی ټوله ورځ موبایل دې ټچ او لګیا دی او که یو دکان ته ورغلې دکاندار نه سودا کې او د ګاکني نو ته به 15 منټه ولاړې چې ودرېږه هغه لاول هغه موبایل کې هغه خپل شی برابر کړي د هغې نه پس به تاله تلې راځي مولیان پیختا طالبان پیختا صوفیان پیختا شیخان پیختا زمیدار سره دغه شي مالک سره دا شي سکول کالج کې دا شي ډرایور سره دغه شي خرې والا سره دغه شي پسورلو سره دغه څیزونه سپې ګوري بیت الله پې نه ګوري سپې ګوري ها رښتیا راته ووایه بربند فلمونه پې ګوري که نه زه به بربند ټکې پکې زیات کړم بربندې ښځې پې ګوري او که نه ګوري نو چې یو قوم دونه د خدای نه باغي شو او یو قوم دومره په فحاشۍ کې مبتلا شو نو ته د خدای د رحم امید ولې کې چې څه خبرې یاره جیبه ټولې دنیا سره دی نو ټولې دنیا به کافر کېږي ته به کفر کوې زه به خپل ځان پړې زه به ځان بچ کوم خدای دې پکې خیر واچوي یاد وساتئ زما وروڼو ګورې که دا باران دغسې بند پاتې شو په دې فضا کې آلودګي پیدا شوه دومره خطرناک جراثیم چې هغې نه وبا جوړېږي بیا والله کې چل دله بیا درشي ما تا بل ورځ طالبانو چټ راکړ د یوې علاقې متعلق هلته وایي د خناق بیماري لګېدلې ده او په یو څو ورځې کې 88 ماشومان مړه شو ته وبا راته ونه لګي د طاعون خدا خو خدای بارانو کې نو په دې فضا کې چې څومره دا ګندونو جراثیم دي دا ځمکې له راشي او ځمکې سره لو شي او خبره خلاصه شوه توبه به وباسو په دین به کله کودرېږو په دین استقامت به کوو استقامت یو صحابي وایي په یو جهاد کې ما یو اس ساتلی و اس دا اسونه مو خیاران په دې میلو کې پخوا مو ماشومانو مونږ به تللې میلو ته نو هلته به میله کې هغه سړي اس ګډاو هغه اس به لګیا و ټوپونه به یې وال د بیزو ته چل نه خولی لرګي په اوږه باندې دا ملنګان په دې لارو کوڅو کې ګرځي لرګي په لاس باندې په اوږه باندې خودي او ځان نه کله یو شی جوړي کله بل شی جوړي نه حیواناتو ته بعضې خلک چلونه ښایي وی اس مې سر درې ښه ونډه به مې ورکوله او ښه مضبوطه ګیا به مې ورکوله دې دپاره چې زه به د نبي علیه السلام په ملګرتیا کې په دې جهاد کوم و یو میدان ته لاړم جهادي میدان ته وی مضبوط جهاد مې وکړه کلک جهاد مې وکړه زخمی شم خو ډېر ستړی شم بس وی ما دا خپل اس واپس کاو چې غالطه کېږم او ستړی نور زخمونه مې نور مال اجازت نه راکوي وینې م رانه روانې دي
وی قسم په خدای که اس زما خبره منله اس بره دشمن په دې میاس کې توراتو او چې څومره زخمونه په ما جوړ اقمره د هغې نه زیات زخمونه په دې اس ته پاسه جوړ دي. دا د اس استقامت او هغه میدان د هغې اس د برکت نه مونږ وګټو په دین مضبوط ودرېدل او کلک ودرېدل په میدان باندې او په عقیده او دارنګې په خپل عمل کلک ودرېدل. رونو ډېر عجیبه دور دی ګوره ډېر خیال ساتئ غلط مجلس ته ځان ساتئ غلط مجلس بعضې غلط مجلس او ګنده خلک پکې ناست دي هغوی لګیئ هغوی دا د بېدینۍ خبرې کوي او ته ورسره ناست یې هغه هم خاندي او ته هم خاندې. ما ته بوله یو سړي خبره کوله یو چا حکایت یې کو وی هغه لګیا و وی چېره وره بس منځونه او دسونه نور مه کوې ښه ضرورت یې نشته. هلکه ولې وی پلار مې مړو نو ما په خوب کې ولیده نو ما ته وی چې جنت په دروازه ناست یم زما پکې ځای نشته نو تاسو سره راځئ جنت ډک دی. الله اکبر ما وی انا لله و انا الیه راجعون. د خدای جنت ډکېدل د قرآن دشمنی خدای وی یو ادنا مسلمان لبدون جنت ورکم ادنا مسلمان لا عرضها كعرض السماوات والارض چې دا غیبه د اسمان نه د ځمکې عمره چې څومره فاصله ده دومره به پلنوالي اوږدوالی به څونه هم دا ما معنا او که سماوات اردو قابله معنا لی بیا ډېر جوړېږي. ادنا مسلمان د خدای خدایي خلاصېږي د خدای جنت خلاصېږي خدای سره د مسلمان جزا او بدل خلاصېږي او خلکو ته مونځ اودس مه کوه دا کفر خبره دا د مسلمانۍ خبره نه داسې خبرې د خولې نه خلک وباسي ګډې وډې د خولې نه وباسي نه پوهېږي د خدای قانون پورې ټوقې کول د خدای نظام پورې ټوقې کول د الله د قرآن پورې ټوقې کول د الله پیغمبر پورې د هغه تعلیماتو پورې ټوقې کول هغې پورې خنداګانې کول او بالخصوص دا په دې ودونو مدونو کې چې دا خلک راغوړ شي که نه یو کس راولي هغه ورته ټوکو ټقالو خبرې کې دي ورته خاندي د خولې نه بیا ګډې وډې وباسي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولې تر مرګه پورې په ایمان کلک اوسېږئ. ډېر خلک یې ګیله پرېږدي بلو دې خرې دي استقامت نشته. ډېر خلک یې مونځ به شروع کړي بلو دې مکمل چورلټې پرېږدي استقامت نشته. ډېر خلک یې او هغوی به مدرسه کې داخله هم والي یو کال سبق وي بلو دې پرېږدي استقامت نشته. ډېر خلک یې وظایف هم والي استقامت نشته بلو دې پرېږدي نشم ویلی نه نه دا به نه کې ځمکه چې وکړې نو ته هغه د فصل د رسېدو پورې ورسره خواری کوې که نه کې چې ته هم خو چا دا ونه کړل چې تخم مې ونستو بس بیا خیر وخلاص نه نه هغې له دې ګوړه هم ورته کوي په نور کې هم ځي په شپې هم ځي او بخورله ګوړماران هم وله بوځي مانجې هم کوي څښابوټې هم ترې وباسي دارو درمل هم پیچوي او چې خیوري بي او فصل کور ته راوړي او بوس او ټانټې سنبال کړي نو هله دمه کېږي دنیا کې نه ستړی کېږي او په دین کې ستړی کېږي. منځونه هم څه د منځونو په شکل نه دي بس ځان خلاصول او خپل کاروبار له منډه وال او اکثر ډېر خلک ګورې د مارونو داسې هم کوي چې ټول منځونه ماسخوتن په یو ځای کوي. هلکه مونځ جامې هم پلیتې دي ته ښه دی څه چې جامې دې پلیتې دي دا خو د شرم خبره ده جامې خو د ښځو پلیتېږي د سړو خو نه پلیتېږي. یاره جي بس زه ماښام به وکړم قضا به وکړم تا ته پته شته چې یو مونځ د قضا که څومره ګناه ده چې مونځ دې وکړه خو د خپل وخت نه وروستو دې وکړه قضا دې وکړه نو حدیث کې راځي یو اوږد حدیث دی خو زه به درته مختصر مفهوم ویم نو رب العالمین به دله 80 کال یو غوټه په دقې درکوي. ایمان نیک عمل او د پیغمبر مبارک سنت دا به کلک نیسو او کوشش بکو چې دا مونږ ځان سره جنت ته بوځو مونږ هم ځان سره جنت ته بوځو. او دور ګډوډ دی هغه خلک چې کوم خراب خلک دی هغه خلک چې هغه د دین د مسخرو والا خلک دی د هغې د مجلس نه ځان ساته که ستا نږدې دوست ولې هم نه دی دی خفه شي د سره ستا تعلق هم ختم شي خو چې خدای خفه نه شي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې اوه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي. اوه کسان هغه سخته ورځ چې په کومه ورځ به پښتانه وي نور نیزوار شي او ګرمي به زیات وي. او یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه چې د پلار او ورور او مور او ښځې نه به یو بل تختی به دی به د الله د عرش د سوري لاندې به یخ هواګانې به لګي. دا مرتبه به خدای ورکوي. څوک دی؟ هغه دوه کسان تحابا فی الله چې د خدای د رضا دپاره یو بل سره مینه وي. د دنیا دپاره نه، د خدای دپاره. من احب لله وابغض لله فقد استقبل ایمانه. امام بخاری دا با ترجمه الباب کې راوړی چې چا د الله دپاره یو بل سره مینه وکړه او د الله دپاره یو بل سره بغض وکړو د ایمان مضبوط شو، کامل شو. د الله دپاره مینه کوي، خدای دپاره، هغې کې به دویمه نه راځي بیا. او د دنیا دپاره مه کوي، د دنیا په لالچ. او که لالچ و مینه به کوي او که لالچ تو مینه به ني. او که یو ملګری د دنیا دپاره ته ورسره مینه کوي او دی د خدای او د رسول دشمن دی او دی ګډې وډې وایي، بس تعلق ورسره پرېږده. په دې د خدای نه نیسي، په دې د خدای خوشحالېږي، تعلق پرېږده، ختم. بعضې خلک مونږ نه تپوس کوي چې څوک ورسره زما دوست دی خو داسې ګډې وډې خبرې کوي، بس تعلق پرېږده، ختم. دوست د خدای لپاره نیسه، تعلق پرېږده. د دې خفه کي خفه نه شي، خو چې خدای خفه نه شي مه کښېنه ورسره. که اصلاح کولی شي ورسره دې لپاره تعلق ساتي چې د اصلاح وکړم، ورته د دین خبرې وکړم او لږې خدای ته راواړم، دین طرف ته، بیا ښه خبره ده. خو که تا ګډ وډایي بیا دې ساته ځان. بعضې به ته ټیک کړي، بعضې به تا خراب کړي. نو زما رونو زما د خبرې مقصد څو چې موږ په دې خپل ایمان باندې او په دې خپل دین او په دې خپل شریعت باندې تر مرګه پورې ځان پابند وساتو. ولې اخیری حدیث درته ویم، په ترمذي شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله داسې کار دې وشي چې د جنت په ځای دوزخ ته پرېوځي. او ډېر کله ته د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش فاصله داسې کار دې وشي چې د دوزخ په ځای د جنت ته لاړ شي. نو اسنه زمونږ د فاصلې څه پته لګي زمونږ څونه عمر دی. نو اسنه چې داسې کار رانه آخر وخت کې وشي چې د همیشه دوزخ هم ځای نه شي، برباد نه شو. ګورئ که داسې خبره د خولې نه وته چې ته پې کافر شوې، نو همیشه لپاره دوزخ ځای شو. بیا د یو ورځې سودا نه او نه د دوه ورځو نه د درې ورځو سودا را. نو الله دې په ایمان باندې مستقیم او مستحکم وساتي. دعا وکړئ رب العالمین زمونږ ایمان مضبوط کې، زمونږ ایمان کلک کې. الله تا په مونږ ډېر لوی فضل او کرم کړی چې مونږ له ایمان را کړی دی، د ایمان نعمت ته را کړی، روغ صحت، دراز عمر او خدای بچي او هر قسمه نعمتونه دې را کړی دي. خدایا مونږ له دې نعمتونو د شکرې طاقت راکړي. خدای تر ایمان او نیک عمله پورې مونږ خدایا تر جنت تر نیک عمل او د ایمانه پورې بوتلېږي. خدای که ته مونږ نه په کوم ورځ سو باسې او په کوم ورځ مونږ وجنې، نو خدای په داسې ورځ مونږ نه سو باسې چې په هغه ورځ ته د مونږ نه خوشحاله. خدای چې په کومه ورځ ته د مونږ نه خفه، نو په هغه ورځ خدای مونږ له مرګ مراوله. یا الله که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. زمونږ د جمع یو ملګری دی، د دې باندې یو میاں صاحب دی، تیمور شاه هغه اپریشن کړی دی. دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت ورکړي. یو بل ملګری دی، هغه هم څه اپریشن دی، ما ته وختي ټلیفون کړی و مازدیګر، الله دې وله شفا ورکړي. او دې څوک وفات شوي دي، طاهر مور به کوم طاهر خاطو طاهر مور وفات شوی په بامبو خیلو کې. دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، د آخرت خوشحالۍ خدای پاک نصیب کړي. څومره مردگان وفات دي خدای دې ټولو بخي. یہ بچر جان د بچر جان د رشتہ دار اسپتال کې د الله دې روغ صحت ولا ورکړي. څومره بیماران دي په اسپتالونو کې کورونو کې، الله ټول روغ صحتونه ورکړي. او زمونږ د جمع له د ډېر لرې لرې ځای نه بعضې دوستان راځي، الله په یو قدم ولا اجرونه ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای مونږ د خپل ښکلي محبوب پیغمبر په لار باندې روان کې، او خدای د ذلات او د رسوایۍ او د بېعزته جهنم په دواړه جهنم په امن کې وساتي. الله د مخلوق د شر نه وساتي. الله زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي. الله د ټولو
مسلمانانو اتفاق نصیب کې خدای د اختلافات او د فتنو نه په امن او امان کې وساتي الله ډیر خیرونه او برکتونه دواړو جهانم نصیب کې خدای زمونږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي او تم د ذلت نه وساتي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله جوار خلق کری جوارو کې او شرشته کې نشته بالکل پکې شته